ابراهيم عليه السلام هاجره بيبي او اسماعیل عليه السلام دغه ماشوم او مکه کې پری خو دا واپس تلار شام ته. نو بیا به هر کال ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام ملاقات لراتو. تماشه به کوله چې را بچي به پریخه د بیبي سره چې په څه حالت کې وي. نو هر کال بعد اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو. یو ځل فرشتو د الله جل جلاله په دربار کې درخواست وکړ وی الله دا ابراهیم په خپل زړه مین دی، دا ابراهیم په خپل زړه مین دی، په دې سپیره ګره باندې هر کال د هغه شان راځي مکه ته دغه ملاقات لره. الله تبارک وتعالى فرشتو ته او فرمایل وی اے فرشتو دا ابراهیم چې څومره په خپل زبان دی مین دی کنه د دین زیات په ما باندې مین دی. ابراهيم عليه السلام چې څومره خپل بچي اسماعیل عليه السلام مین دی ته دین زیات دی په ما باندې مین دی. او تاسو ورته ګورئ چې وکړ ابراهيم عليه السلام راغی د اسماعیل عليه السلام ملاقات نه. نو اتم ذل حج پښته باندې خوب ولیدو، د اتم ذل حج پښته باندې خوب ولیدو. د شپې ورته الله تبارک وتعالى په خوب کې وایي ابراهيم پاس زوی دی الله کا. ابراهيم عليه السلام مطلب دا چې الله تبارک وتعالى زمانه قرباني غواړي. نو چې سحر پاسې د اوخان حلال کړ د الله په نوم باندې. نو چې شپې له ودشنو په نخمه ذل حجې بیا خوب ولیدو چې په خوب کې ورته ویل کېږي ابراهیم دا اسماعیل حلال کا قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام بیا چې سحر پاسې د اوخان حلال کړ کې دې الله زمانه نور قرباني غواړي. نو د لوی اختر په شپه باندې بیا خوب ولیدو. په خوب کې ورته ویل شي ابراهیم زه درته وایم چې اسماعیل حلال کا ته اوخان حلال زبر نه د اسماعیل قرباني غواړم زوی دې حلال کا. چې سحر شو د لوی اختر دا ورځ لسمه ذل حجه وه چې سحر شو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله تبارک وتعالی زما د بچي قرباني غواړي. نو سحر خپلې بیبي ته وی هاجري بیبي ته وی هاجري دا اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو. اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې روان یو. ځکه ابراهیم علیه السلام ته خبره ځکه ښکاره نه کړه چې دا زنانه ده بچی دی نو مور چېرته برداشت کوي زوی حلاله ورله ورکړي. نو خبره ورته ښکاره نه کړه وایي مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو د اسماعیل سنبال کا. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو لکه څنګه چې دا ماشومان د پلار سره چېرته ځي نو مور ورله مخ خلاصو کړي نوي کپړې ورته ورواچي سنبالي کړي سر ورله منګس کړي وایي د پلار سره یې ځي. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو تیاری کو. ابراهیم علیه السلام دلته پټ په ترخ کې رسۍ پړې راواغسته او ځان سره یو پټه چاړه راواغستله او اسماعیل علیه السلام د ځان سره روان ته د کوره ووتل. اوس د اسمان نه فرشتې تماشه کوي الله دا د ابراهیم په څه قسمه امتحان کې ور واچو. فرشتې حیران دي چې الله تبارک وتعالی په ابراهیم علیه السلام څه قسمه امتحان کول غواړي. دلته شیطان سره فکر پیدا شو چې چېرته ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې کامیاب شو نو زما خو به ډېره غټه رسوایي وشي. شیطان خپل کار شروع کو. روایت کې راځي وایي د بوډۍ ښځې په شکل باندې هاجري بیبي له راغی. وی هاجري تا ته پته ده چې ابراهیم اسماعیل چېرته بوستو؟ هاجره بیبي ورته وایي او ما ته پته ده چې خپله په میلمستیا باندې ځي. بوډۍ ورته وایي شیطان چې د بوډۍ ښځې په شکل کې راغلی وی نه د چا خپله په میلمستیا باندې نه ځي حلالولو له یې بوستو. هاجره بیبي ورته وایي تباه شي برباد شي پلاران چېرته بچي حلالوي دا ته څه وایي؟ نو دا ابلیس ورته وایي چې د بوډۍ ښځې په شکل کې دی وایي نه کنه الله ورته حکم کړی ځکه یې حلالوي. نو هاجره بیبي ورته څه وایي وایي کو الله ورته حکم کړی د اسماعیل مرۍ پرېږده د هاجرې مرۍ ورته هم حاضره ده چې الله ورته حکم کړی د اسماعیل قرباني خو پرېږده او هاجره دې هم قرباني کړي دا ورته هم تیاره ده. اوس دغلته کې شیطان ناکامه شو. ابراهیم علیه السلام د مینا په طرف باندې روان دی. اوس دلته کې د وړوکي په شکل کې راغی اسماعیل علیه السلام لره. اسماعیله چېرته ځې؟ د پلار سره مې روان یم چا له میلمستیا نه ځي. میلمستیا له نه ځئ پلار دې حلالوي. اسماعیل علیه السلام ورته وایي بدبخته زامن چې حلال کړي دي چې ما به زما پلار حلال کړي. نو شیطان ورته وایي نه کنه الله ورته حکم کړی ځکه دې حلالوي. د اسماعیل علیه السلام وړوکی دی هغه ورله جواب ورکوي وایي چې د الله ورته حکم دی نو د اسماعیل مرۍ ورته حاضر ده. شیطان دغلته هم ناکامه شو. د ابراهیم علیه السلام لراغې د غټ سړي په شکل باندې او ابراهیم علیه السلام ته وایي ابراهیمه ما خو چې ته هوښیار سړی یې ته خو ډېر کم عقل سره وختې په خوبونو باندې چا زامن حلال کړي دي چې تا خوب ولید او اسماعیل خپل بچی د حلالي نه روان کړی دی
خدا خبر یاد وساتئ د پیغمبر خوب دا وحی د پیغمبر خوب سي دا وحی نو شیطان ورته وای ته ما وای چې ته خيار سره ته ډېر قمقل سره وختي په خوبونو چا ځامن حلال کړی دي ابراهيم عليه السلام پوه شو چې او دا خو هغه لعین دی چې کوم زمون نیکه آدم عليه السلام ته دوکه ورکړي دا خو هغه لعین دی ابراهيم عليه السلام دا سکانی راواغستل او دې په وشتو دې په څه کو وشتو وکانو باندې وشتو د مینا په مقام کې چې لږ مخې لور لار بیا دې راغی بیا ابراهيم عليه السلام گزارونه وکړو بیا چې لږ مخې لار بیا دې راغی بیا ابراهيم عليه السلام د کانو څه وکړو گزارونه وکړو حاجیان چې حجر الله شکنه شیطانان پکانو سوري شیطانان پکانو درې شیطانان دي دا هغه درې زینو دي چې کوم ځای کې ابراهيم عليه السلام شیطان پکانو وشته الله تبارک وتعالى ته ابراهيم عليه السلام هغه ادا خو خشوي دا تر قیامت پورې چې دغه ورځ راشي الله تبارک وتعالى هغه یادګار ځان ته تازه کوي هغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالى هغه یادګار ځان ته ابراهيم عليه السلام تازه کوي نو حاجیان لا شي شیطانان پکانو دي په دغه ورځ باندې شیطان رسوایی کیږي چې مینا ته ورسېدل کنه د ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام ته فرمایل یا بنیه اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بچوړیا ما خوب لیدل چې زه تا علالو ما ته ستاسو قرباني حکم شوی دی نو فانظر ماذا ترى ستا په کیسه راځي ما ته خدا وحی شوی دا ما ته خدا حکم شوی دی چې زه تا علال کوم مستا راځي صدا نو اسماعیل عليه السلام ته یا ابت فعل ماذا تأمر ته پلارا هغه وکړه چې صدر ته حکم شوی دا الله د طرف نه چې درته څه حکم شوی دی هغه وکړه روایت کې راځي لا راځي په میدان کې ولاړ دي الله سره چې دغه طرفونو ته لاړ شي کنه الته کې د دغه مینا مقام سره داسې دا غونډه کې یو مینار غونډه کې ورته ځای راخ کړی دی وای دا هغه ځای چې په کوم ځای کې ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام را پرځولې د قربانۍ لپاره دا انداز یو ورته ګمبد غونډه راشه دی نو ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام په میدان کې ولاړ دي ابراهيم عليه السلام رسول راوغستا چاړې راوغستا نو اسماعیل عليه السلام ورته سوي وی بابا چې علالای نه کنه مخفي لاس راته او تر مضبوط اسینا چې زه چرته خپل لاس وخما او تاسو تکلیف درونه رسومه اسینا چې ته قرباني سمونه کې او پلارا ما چې علالای نو ما پر مقصد لوا ما پر مقصد لوا زکه اسینا چې ته ما ته دې ګوري ستونی ستاغ می سملای ته زما سترګو ته ګوره زه ستا سترګو ته ګورم او تر ستر باندې راشي چرته چاړو نه چلای ما په مخ سملای چې زما سترګې نه زما مخ نه چې چاړه آزاد او چلے چې الله در ناراضه شي نو ما ستونی ستاغ می سملوا اسنه چې ما ته یو بل په سترګو کې ګورو او ستاره باندې تر سره دې ته چاړه نشي چلولې الله ډیر عجیب امتحان دی ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام څنګه تراتاو کو فتله للجبين پتندی باندې راتاو کو او چې کله راتاو کو خپل لاس ورته وتړل او ابراهيم عليه السلام چاړه تیر کړه او د اسماعیل عليه السلام په مړی یا پسو کې کېښودله چړې نه چې زور ورکوي چړه چلی خو الله تبارک وتعالی چړې ته وحی وکړه ای چړې د اسماعیل د یو ویښته ځای کو زما ذمہواره دی ابراهيم عليه السلام چړې له زور ورکوي چړه کار نه کوي الله ابراهيم عليه السلام خپه شو پریشان شو چې زمان خدای الله حکم پاتې کېږي چړه خو وسول نه کوي خو چړې په زبان حال سره وویل ابراهيم ته چې کافرانو ورته نمرود ورته وګرځولې کنه ته چې نمرود ورته وګرځولې الله ورته یو ځل ویلی وو چې په ابراهيم عليه السلام باندې يخشى ور پتا باندې ګل ګلزار شو الله ما ته سلسله حکم وکړ چې د اسماعیل یو وخت ځای نه کې نظر څنګه ځای کم ورته یو ځل حکم شو چې په ابراهيم يخشى هغه یخو ګرځیدو ما ته سلسله حکم وشو چې د اسماعیل وخت وسله کې څنګه اسماعیل وخت وسکم الله ابراهيم عليه السلام دا چاړه راواغسته کنه هغه وسول کول کړه د دې دا تیرې شو ته د اسماعیل عليه السلام په دې سټ باندې داسې کې هودا او د خپل بدن دا زور کې ور واچو چې دا به داسې ورننوزي او چغې کړه وسره چې څنګه چغې کړه د شان आवाज راغی وی الله اکبر الله اکبر اسماعیل عليه السلام چې پاسې دو او دا شاته وکتل جبريل عليه السلام ولا ګډ وسره دی اسماعیل عليه السلام ویل لا اله الا الله ابراهيم عليه السلام چې وکتل وی الله اکبر الله اکبر الله د اسمان نه आवाज کو ولله الحمد دا تکبیرات التشریق دا د جبريل عليه السلام د اسماعیل عليه السلام د ابراهيم عليه السلام او د الله جل جلاله د قول مجموعه ده چې کله اخترونه راشي موږ د تکبیرات وایو کړه ابراهيم عليه السلام د الله په نوم باندې خپل زوی قرباني کو او الله د اسمانونو نه ګډ راولې او د هغه ګډ قرباني وشوله
او اسماعیل علیه السلام پاتې شو. هغه ادا د ابراهیم علیه السلام الله ته خوښ شوی ده چې کلم د لوی اختر ورځ راشي کنه نو ټول مسلمانان قرباني کوي او ځان ته د ابراهیم علیه السلام هغه یاد الله تبارک وتعالی ته